په فراه ولایت کې په زرګونو جریبه دغه ځمکه د قطر هیواد الغرافه موسسې له لورې د بېلابېلو برخو لپاره زرغونه شوې ده. اوس پکې په سلګونو هغه مارغان ساتل کیږي چې په افغانستان کې نسل مخ په ورکېدو دی. د مرغانو لپاره د روزنځای ترڅنګ دغلته د خرما، انګورو او نورو ګڼو میوو باغونه جوړ شوي. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ مسؤلان وایي د سیمه ییزو ادارو او قطر هیواد الغرافه موسسې ترمنځ د هوکړې له مخې په 800 جریبه ځمکه کې باغونه هم جوړ شوي دي. نالای خرما در از او قرض شده که نتایج از بسیار خوب بوده و با استناد از او امسال ما بعضی تصمیم‌ها و بعضی پروگرام‌های داریم که با استفاده از تجارب از اونها یک مقدار باغ‌های تجارتی در سطح ولایت فراه در قسمت خرما ایجاد کنیم. د فراه چاپیریال ساتنې اداره وایي الغرافه موسسې ورسره تړون کړی چې له نورو مرستو ترڅنګ به په فراه ولایت کې د وحشي ځناورو او مارغانو روزنه هم کوي. د فراه ولایتي اداره وایي دغه شان د قطر هیواد یو شمېر سوداګرو د دغه ولایت جوماتونو جوړولو په برخه کې هم ورسره ونډه اخیستې ده. نوي پرندگان چې کامیاب دي او فراه کې نسل دی دغه نسل ګیري کوي د خلک تر دې لپاره چې په آینده کې دغه نسل ورک نسي خدای مکړه د پرندگان په فراه کې بخي کم نسي نو دوی لپاره دوی فارمونه جوړ کړي دي چې موږ یې ستاینه کوو. د فراه طبیعي ښکلا هغه څه ده چې له امله یې د قطر هیواد یو شمېر اوسېدونکو پام ځان ته اړولی دی. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ژمي په موسم کې سلګونه